خوست کې معلوماتو ته لاسرسي ورځ د خوست اطلاعات او کلتور ریاست د جوړ شوي مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې په نوښت د لمانځنې یادو مراسمو کې د بېلابېلو ملي، محلي او نړیوالو رسنیو خبریالانو پر ګډون سربیره د افغانستان ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس قاري یوسف احمدي، د اطلاعات او کلتور وزارت څخه راغلي پلاوي او د رسنیو مسؤلینو برخه اخیستې وه. د وزارت څخه راغلي پلاوي خبریالانو ته په خپلو خبرو کې وویل د هیواد په کچه پر یو داسې مالي صندوق باندې کار روان دی چې له مخې به یې د اقتصادي ستونزو سره مخ خبریالانو لاسنیوی کیږي. د یو صندوق د جوړولو لپاره په مرکز کې کار روان دی چې که زموږ خبریالان ورونه ستونزې او مشکلات ولري د دې پر ځای باندې چې خارجیانو او بهرنیانو ته یې لاس موږ کړی وي د دې صندوق د لارې څخه د دوی سره مرسته او همکاري کیږي. دوی ټول په ډېر اخلاص او مینه د افغانستان اسلامي امارت خبرونو ته انعکاس ورکوي، حقایق نشروي او په ډېر اخلاص د افغانستان اسلامي امارت سره خدمت کوي. هغه چې دغه پایله په لاس رانکړي دا ګټه ده. هممهال په جنوب ختیځ زون کې د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټه وایي له دولت سره د خبریالانو د ستونزو د هوارۍ په برخه کې ناستې لري او لا هڅه کوي چې دواړو لوري ته همغږي رامنځته کړي. موږ ډېر ځله په یوه خبر د تاییدي دپاره ولې لس سرچینو ته ځو. علت همدا وي چې موږ کره او دقیق معلومات ترلاسه کړو. ډېری وخت په خبرونو کې په معلوماتو کې ضد او نقیض موضوعات یا داسې سرچینې ته ورغلي وو چې اړوند نه وي مسایل پټ شي. خو افغان خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې په ټولیزه توګه د افغانستان اسلامي امارت هڅې ستایي، خو لا هم په ځینو برخو کې د ستونزو د له منځه وړلو غوښتنه کوي. په خوست کې معلوماتو ته د لاسرسي ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې دا مهال په یاد ولایت کې 4 انځوریزې، 14 غږیزې او یو شمېر نورې چاپي رسنۍ فعالیت کوي. د نظامي او ملکي